کو چې موږ ډیفاین ته راشو میټیریل ته په میټیریل کې به 4000 پی اس آی باندې موږ دا میټیریل موډیفای کو صحیح ده کنه دلته کې زمونږ آیسوټروپیک سلیکټ ته ټیک ته اوس موږ وایو د زمونږ سره کړی دی موږ د ماس نه ویټ راو باسو کنه نو ماس موږ را کړی دی 2402 خو کیلوګرام پر میټر کې هم په 1000 باندې ډیوایډ کوو صحیح ده چې دا ویلیو تی راځي کنه راځي چې د دینه د برنې ویلیو راځي دا ویټ پر یونټ والی تی راځي کنه موږ چې لګو دا لاندې نه ویلیو به کاپی کو ایکسل شیټ ته وراوړو از ایکوال ټو هغه ویلیو بدل ته پیسټ کو او ډیوایډ به کو په 1000 او ملټیپلیکیشن بولور کو پس کې از ایکوال ټو دا ملټیپلایډ بای جی 23.5 راغی نو دلته کې څه ده 23.5 راوند شوی دی خیال دی نو دا ځګې دي څنګه راوته دی پوه شي په خبره باندې کنه بس که زه تا ته ووایم چې یاره زموږ سره ویټ معلوم دی ته ماس معلوم کړه څه معلوم دی نو څنګه فارموله به شي ماس دا جی چې اخوا ته اوړی دی په ملټیپلیکیشن کې دی دی به څه چل وکړي په ډیویژن کې به شي په دې باندې به یې څه کړي جوړه به شي دی که نه صحیح دی که نه نو دا زموږ سره ماس پر والی کوډ زموږ سره څه شی دی ای سی آی باندې هغه موږ سلیکټ کړی دی صحیح دی که نه دا زموږ سره کمپریسیو سټرینث دی دا څه دی کمپریسیو سټرینث دی ښه د کنکریټ صحیح دی که نه دا 4000 پی اس آی چې موږ یادو په دې کې 3000 همي ښه اوس یو خبره بله یاد ساته دلته ما په یو نوټ کې ورکړی هم دي چې ګوره تاسو خو څه چل کوئ کله چې ته چینج کې ویلیو په کمپریسیو سټرینث ویلیو چینج کې لکه 4000 3000 پی اس آی یمي کنه او 5000 پی اس آی نه دینه کوانټیټي بیا سی وراوځي 6000 پکې یمي نو دا 4000 فار ایگزامپل تا 3 نه 5 پورې سا پی اس آی ورکړی ده کنه خو بیا مونږ وای دا خبره ذهن نشین کوي څه کوي چې ماډولس اف الاسټیسيټي وګوره په خپل باندې نه چینج کیږي مونږ څه ویلي دي ماډولس اف الاسټیسيټي وګوره په خپل نه چینج کیږي دا خبره مونږ وکړه بره خو 4000 سلیکټ دی خو لکه اوس مونږ دلته کیسې چلو کو دلته سلیکشن خو نشته او صرف 3000 پی اس آی نو خو ته مونږ ولیکو لاندې سي چلو شو په دې ځای کې سي چلو شو کنه نه دی شي کومه اډ نیو میټیریل کو یونایټډ سټیټ تر شو کنکریټ تر شو دلته کې د 4000 پی اس آی په ځای سره ول 3000 پی اس آی راول اوکې کا دلته څه شو چینج شو کنه سوچ اولنې ویلیو راته نه یاد دي څه اولنې ویلیو به وګورو دا شته موډیفای کا 24 ته کله زه نیو میټیریل لاوالم او پای کې زه 3000 پی اس آی سلیکټ کما الته څه ده نو دا کوم خبره چې ما وکړه دا په هغه 7 ورژن کې و 9 ورژن کې و دلته څه کړی نه دلته موډیفای کړی دی اوس که چې ده کې ته وایې چې نه زه بس هغه ځګي ته ځم او بیا به دا سیټینګ به څه کوم ولاړ به 4000 کې 4000 دپاره به خپله باندې دا کلکولیشن شی دی خو ته وایې چې نه عادت یې راغلی څنګه دی سوال کې که نه سټرکچر ډیزاینینګ کې څه ګپ خو نه لګی پوه شي نو موږ به څه وایو چې موږ به لاړ شو دغه ته د دې لپاره فارموله څه ده ای سی به زموږ سره څه برابري 57 بیا اف سی پرایم دغه زبر شانتي ته څه وایي پرایم دا به د دې یونټ په ګوره په پی اس آی کې پوه شوې که نه دلته به څه کې دی ایم پی ای دی که نه صحیح دی که نه او نو صحیح ده دلته کې ایم پی ای دی دا زموږ سره پی اس آی په کار دی نو اوس پسه کوم دا یونټ ولا چینج نه کما دا یونټ ولا څه کما یو اس ډیفالټ دی کم ډیفاین دراشه میټیریل ته دا به موډیفای کما څه ته راغی پاوند پر فیټ ته راغی دی بس پی اس آی ته څنګه راوړي لوډ موږ له بسه کې پکار دی لوډ موږ له بسه کې پکار دی خدای پاکه ما سره خبره کوه لوډ بسه کې پکار دی پی اس آی کې پکار دی که نه موږ د پی اس آی خبرې کوو نه یاره صحیح ده دلته څه لیکلی دی
پی ایس آی په دې کې شته میټریک ته وړو که نه ایس آی او دلته کې کانس دغه ته راشو اف سی پرایم زموږ سره دغه دی که نه 4000 هغه په پی ایس آی کې دی که نه الریډي نه دی څو په کیپ کې خو نه دی که نه ګورو ته ښه دا په کیپ کې دی که په پی ایس آی کې دی ښکاري ده که نه نو بیا مونږ ټینشن به نه الو ښه نو مونږ به څه چل وکړو 57 لوه په اف سی پرایم د دې جذر به والو انډر روټ او په 57 کې به ملټیپلیکیشن وکړو څه به ترې راوځي دا ویلیو به ترې راوځي ښه ټیک ده نو دا ویلیو به دې په څه کې راوځي چیک کوي چې داسې راځي که نه ښه 4000 مونږ ته معلوم دی مونږ به لاړ شو ایکسل ته څه به ولیکو مونږ وایو یاره ماډولس اف الاستیسیټي ای سی څه ای سی به برابري د 57 او څه اف سی پرایم زبر په وکړي سي خو مونږ وایو دا به ګوره په څه کې دا به په پی ایس آی کې ټیک شو که نه دا ما بریکټ کې بند کو نو که زه انډر روټ نشم ورکولی نو هغې دپاره داسې یو ساین کولی شم ځکه چې انډر روټ د 1/2 برابر نه دی پاور 1/2 برابر دی ټیک ته خو دلته کې انډر روټ شته نو اول والا از ایکول ټو د 4000 انډر روټ څه دی ایس کیو آر ټي صحیح شوه 4000 راغی که رانغی اوس دا فارموله ته یې جوړه کړه از ایکول ټو اف سی دا که نه multiplied by 57 3604 تی راغی ماډولس اف الاستیسیټي دلته کې څه ده نو زمونږ دا په څه کې راغله دا کیپ پر انچ کې راغله زمونږ دا په څه کې دی کیپ پر سکویر انچ کې راغلی ده ښه کیوبیک صحیح ده که نه او هلته کې په څه کې موجوده ده په ایم پی ای کې موجوده ده نو اوس دا به ایم پی ای ته څنګه ورغلم دلته به راشو دا به وکړم اوس دا به کسټم یونټ کې دلته کې ګورم چې کیپ پکې شته که نه دا نه څه دی 3604 دی که نه دی ته ورته وګوره 3604 دی که نه ټیک شوه دا مونږ 4000 پی ایس آی راواخېسته په 57 کې ملټیپلیکیشن وکړو څه ترې راغی 36 مونږ یې دلته ګورو چې دا داسې دی که نه دی 3604.9 دی نو ماډولس اف الاستیسیټي د دغه فارمولې نه راغلی ده دا پکې لکه ډیفالټ سیټ ده مخکې مونږ هلته کې څه کول په هغه 9 ورجن کې 3000 به یې ولیکو نو بیا به له دا جدا راویستو نو زه چې دا ته کومې خبرې کوم دا ستا بنیاد د دې سره مضبوطېږي تو به یې کوې نو هلته چې څه دي او ټیک دی هسې نه چې ته ټینشن والی چې خدای پاک دا کار خو ډېر زیات ګران دی او دی ګوره سټرکچر څه ګپ نه دی ښه بیا مونږ وایو که ته چې د کې پاونډ انچ کې یوز کړې نو ګوره 57000 کې بوله بیا څه ورکړې ملټیپلیکیشن کې صحیح دی که نه ښه اوس مونږ راځو که نه چېرته کې راځو اوس اوس دا مچ داسې ته پاونډ کې وي که نه دلته کې وګوره دا 4000 یې لیکلی دی او د دې میټیریل هغه اوس دلته کې ګورم دا به ورته 4 لیکلی ښه 4 کیپ یعنې کمپریسیو سټرینګ دې څه لیکلی نو دې له په 57 کې بیا ضرب ورکولی صحیح ده 1000 کې هو مونږ لیکلی دی که نه دا دی که په پاونډ کې نو بیا مونږ چل کوو پاونډ پر انچ کې نو 57000 کې دی خو کیپ کې دی اوس
زموږ دا خبره صحیح ده 4000 والا ښه وسو دا خبره څه شوه ختمه شوه پوه شو که پوه پې نه شو دا ورته ډیفاین شو ښه چې دته مونږ کله 4000 پی ایس آی خو 4000 نارمل ده 3000 هم ته ورکولی شي رزیډنشل بلډینګونو له 3000 ورکوو چې داسې څیزونه یې هغې له 4000 ورکوو پوهېږې په خبره که نه که دا کنکریټ په ځای اوس مونږ سټیل کو څه چلو کو د کنکریټ په ځای مونږ څه کو سټیل یو کو نو آب هم ډیفاین کوو که نه په 4000 پی ایس آی باندې به سټیل مونږ ډیفاین کوو که نه به ډیفاین کوو ډیفاین کوو به نو مونږ به چېرته ځو موډیفای شو میټیریل پراپرټي minimum yield stress FY زموږ سره څومره دی 50 کیپ پر سکویر انچ امونږ چې وایي اکثر چې مونږ د کانټراکټر وایي زه به ګریډ والا سیخ یوز کوم هغه زه ګیله رالمه صحیح ده minimum tensile strength په صحیح FU هغه به 65 داسې چل شوی دی دلته دا زه اړومه د دې کیپ نه څه ته اړومه پاونډ ته بیا اړومه ښه نو دا شته به څه کومه اوکې به یې کومه یو پیرې مې وله په کنکریټ کې سیټینګ وکړو اوس وله به څه کې کومه په سټیل کې سیټینګ کوم ښه کسټم یونټ ما څه کړو دا خو پاونډ دی یو ایس ډیفالټ به یې کومه په بوټونو کې کار کومه موډیفای سټیل راغلی دی دلته راشه ښه په پاونډ کې بیا څه دی ټولې خبرې په هزارونه کې دي کېدي مونږ له داسې نه دي په کار مونږ له به څه کې په کار دي کیپ صحیح و که نه مونږ ته چې په څه کې اساني مونږ به ځان له هغه سلیکټ کوو بار بار صحیح لیکلی کیپ پکې شته ډیفاین ته به راشو میټیریل ته دا میټیریل به موډیفای په سټیل کې مونږ ولاړو دا به څه کوو دا صحیح دی زموږ د دې دواړو سره کار دی ښه دغه سره کار نشته بیا مونږ دا خبره کوو که نه دا چې دا څه څیز دا اف وای څه دی او دا اف یو زموږ سره څه دی ییل سټریس څه دی او ټینسایل سټرینث زموږ سره څه دی مونږ وایو یاره که مونږ 60 ګریډ یوز کوو که نه دا دواړه ما څه کړو 60 ګریډ ټیک شو که نه وایي د دې مطلب دا دی پینټ ته ځمه چې هلته کې ریکارډ کې راشي که نه د دې ګریډ څه مطلب دی که نه مونږ دلته کې څه لیکلی دی ګور ورته مونږ څه وایو دا زموږ سره څه دی سټرین دی څه دی دا ځای کې زموږ سره سټرین دی او ټیک شو که نه جي دا ځای کې زموږ سره څه دی سټرین دی او دا طرف زموږ سره څه دی سټریس دی ښه دا ګوره دونه اسان نه دی سړی په سټریس کېږي ای ټیپ چې دی صحیح دی که نه اوس دا اف وای او دا اف یو دا څه څیز دی مونږ وایو د دې وایي دا مطلب دی که نه لکه دا زموږ سره بینټ را روان دی سره روان دی دې ځای کې ته مونږ راورسېدو دا ځای کې زموږ سره څه دی اف وای دی څه دی بیا مونږ د الټیمیټ دغه پورې مونږ دلته کې ځان له بیا دا ډیزاین کړی چې د دې ځای پورې مونږ راتلی شو خو په هاخوا به بیا فیل کېږي ښه دا سټیل به نرمېږي ډېر زیات به نرمېږي بیا دلته به څه کېږي
فیلر به کېږي که نه څه چل به کوي ټق به کوي که نه پوه شوې نو تا د ګریډ خبر وپېژنده چې څه چل کېږي ګریډ 60 او دا زموږ سره الټیمیټ د هغې سټن څومره یو صحیح ده که نه yield stress tensile strength صحیح شو که نه دا د هغې زموږ سره دومره یي نه دا دې زیږونه ته وایي صحیح ده که نه نو موږ دا اف واي معلومه او دلته کې بیا څه معلومه اف یو صحیح ده نو زموږ دا ډیزاینینګ کې دا په کار راځي نو دا زموږ سافټنینګ دپاره څه دی فیزیبل دی دا ځای ټیک دی صحیح ده که نه نو دا بای ډیفالټ هر څه ټیک دی خو صرف ستاسو کانسیپټ کلیر شي دا به څه کومه اوکې به کوم بل څه ډیفاین کول پکې شته نه بس ټینډن بار پیژنې هسې وایو په دې پولونو کې چې هغه رسۍ والا دغه لګېدلي سټیل مخکې موږ دا خبره کړو ټیک شوه که نه دا څه ډیفاین شو که نه دا موږ څه کړو اوکې بس دی ښه سبا بیا انشاءالله په سیکشن باندې خبره وکړو سیکشن زموږ سره میټیریل خو ډیفاین شو خو دا بیا په سیکشن کې سلیکشن کولی بیا دی نو که مونږ وایو یار په میټیریل کې مونږ دلته کې راغلو او دا سټیل خو مونږ ډیفاین کړی دی نو دا مونږ له څونه پکار دی صحیح ده که نه یا مونږ د دې دا کوم ډیفالټ چې دا هم پرېښودی شو صحیح ده که نه ډیفالټ ټول هم پرېښودی شو ښه ټیک شو بس دی صحیح شو انشاءالله بیا به نیکسټ کلاس بیا د خیر سره